د میدان وردګو ولایت د عدلیې ریاست مسؤلین وایي سږکال یې 88 دوسیې څېړلې او ترڅنګ یې 22 قطعې جوازونه ویشلي او 15 نور یې تجدید کړي. دغه ریاست مسؤلین د خپلو چارو د روڼتیا ډاډ ورکوي. په مجموع کې 88 جلده دوسیې قضایي امارت ته راغلي دي چې 88 کې نورې ټولې زیرافته اداراتو ته لیږل شوي دي. 2 جلده دوسیې تحت کار لاندې دي. دوهم چې ده د ثبت قضایي او مدیریت ده چې ثبت قضایي او مدیریت کې تقریبا 122 قضیې ثبت شوي دي. د دغه ولایت اوسیدونکي د یاد ریاست له کړنو خوښ دي. وایي له خنډ او ځنډ پرته یې چارو ته رسېدنه کوي. د عدلیې ریاست څخه موږ ډېره ښه خوشحال یو او د موږ کارونه ډېر ښه مخې ته روان دي. ډېر په خوشحالۍ سره د موږ کار ځانډېږي نه، ډېر ښه مخې ته روان دي. موږ قضیه راغلی وه عدلیې ریاست ته او په ډېر ښه اصولو سره کارونه وکړه، سر ته یې ورسول او موږ ترې خوښ یو. د اسلامي امارت نه موږ ډېر خوښ یو. خو انشاءالله د اسلامي امارت په هغه کې د عدلیې ریاست مدیر صاحب او همداشان د انسجام رئیس ډېر ښه چلېږي او موږ سره ډېره همکاري وکړه د هرې زمینې سره جواز په خاطر په برخه کې. نو موږ ډېره ترې خوښ او خوشحاله یو. د ویلو ده چې په یاد ریاست کې د حقوقي مساعدو په برخه کې 190 کسانو ته حقوقي مشورې ورکړل شوې چې له جملې 6 ښځې او 163 نارینه دي.